په نن خپرونه کې مهمې خبرې هغه دا دي چې د رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم اولنی سودا د مدینې له خلکو سره. الحمد لله ثم الحمد لله د رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم د سیرت خپرونو کې نن 25مه خپرونه ده. په نن خپرونه کې د رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم د هجرت خبر چې الله جل وعلا د هجرت خبر د تور کوي او دا ورته معلومه نه و چې کوم ځای ته به زه هجرت کوم. د مدینه المنوره د یثرب د خلقو چې د مدینې نوم د نبی علیه الصلاة والسلام له هجرت نه مخکې یثرب ول. چا اسلام قبول کړل؟ څو کسان ول؟ جالبه قصې به وي د صحابه په اړه باندې رضوان الله علیهم اجمعین. بیا به په دې کې بیعة العقبه الاولى و بیعة العقبه الثانیه، یعنی اول دوم بیعتونه چې د عقبې په نامه باندې مشهور دي، په دې به مو سر در خلاصوم. طفیل رضی الله عنه جالبه واقعه دي، ابو ذر الغفاري رضی الله عنه جالبه واقعه، او د دې ترڅنګ د مدینې د صحابه سودا له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د رسول الله په ځان باندې. الله اکبر. نو قدرمندو دوستانو ډیر څه به ان شاء الله جنیزه کړي. تاسو ته به نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه او غیرت او ایمان او محبت درته معلوم سي. موږ تاسو په تیر خبرونه کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام له طائف نه را واپس کېدل او بیا د پیریانو ایمان راوړل او بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیرته مکې ته راتلل چې مطعم د نبی علیه الصلاة والسلام هلته ضمانت وکړل او پیغمبر علیه الصلاة والسلام دعوت بیرته شروع کړل. قدرمندو دوستانو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې له طائف نه را واپس ول، نو له ډیرو سختو تکلیفونو سره بیا مخامخ کېدل او مخامخ سول. د نبی علیه الصلاة والسلام عادت مبارک دا و چې دی به له مکې نه د باندې تلل او خلکو ته به یې دعوت ورکول. له مکې نه به د باندې تلل او خلکو ته به یې دعوت ورکول. که به څوک د تجارت دپاره راتلل، که به څوک د حج دپاره راتلل، نو نبی علیه الصلاة والسلام به د باندې تلل. 5 کیلومتره به د مکې نه د باندې تلل چې د خلکو ته د دعوت ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم دا لړۍ پیل کړې وه. 11 کال ول، 11 کال د بعثت ول. په دغه 11 کال کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مکې نه د باندې ډیرو قبایلو ته دعوتونه وکړل. څوک چې به حج ته راتلل، څوک چې به تجارت دپاره، څوک چې به د یو څو بل څه دپاره راتلل، پیغمبر علیه الصلاة والسلام به څه شی ورته کول؟ دعوت به یې ورته کول. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دغه وخت کې د مدینې یو کس ده، دا مکې مکرمې ته راځي. د کوم ځای؟ د یثرب ده. یثرب دا یاري وپېژنئ. دا د یثرب په اړه به هم لږ معلومات درکړم. دوستانو، مدینة المنوره د دې اصل نوم مدینة الطیبه ده. د نبی علیه السلام په زمانه کې او د صحابه او د تابعینو د تبع تابعینو په زمانو کې مدینة الطیبه ورته ویلی کېدل، او د نبی علیه السلام له هجرت نه مخکې مدینة المنورې ته یثرب ویلی کېدل. یا ثرب یثرب. بیا دا مدینة الطیبه که تاسو د تاریخ کتابونه، د سیرت کتابونه وګورئ، نو د دې نوم په اکثریت کتابونو کې صحیح مدینة الطیبه راغلی ده. دا مدینة الطیبه بیا ورسته، ډیر ورسته بدل سوی ده، په مدینة المنوره باندې بدل سوی ده، لیکن حقیقت کې مدینة الطیبه ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم وطن او خار. له مدینة المنورې نه 11 کال شروع وله. د مدینې د اوس د قبیلې یو اوسیدونکی مکې مکرمې ته راغلل چې دی په خپل قوم کې ډیر مشهور و، ډیر پوهه او ډیر عقل درلودل. دی په کامل سره مشهور ول. په څه شي سره مشهور ول؟ په کامل سره. یعنې دومره پوهه او ذهن دته الله جل وعلا ورکړی و. دی چې کله راغلل، نو د ده په اتفاقي شکل سره له پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره ملاقات وسول. ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته وایم، دغه هغه اولنی صحابه دي چې په رسول الله ایمان راوړی ده.
د مدینې په اولني صحابهو کې د یثرب په اولني صحابهو کې ډېرې جالبې قصې به ان شاء الله نن درته بیانومه چې لیک مو د ایمانی غیرت او اسلامی غیرت او د وجدانی غیرت را ژوندی او را بیداره سي چې حقیقت درته معلوم سي د خپل پیغمبر دین او اسلام قدر درته معلوم سي. نن د موږ هر چاته د هر څه قدر معلوم ده، اما د پیغمبر او د دین قدر کې راسي بیا څه درته وایي زه ولا مسافر و مزدوري مې کوله. الله الله په ورځ قیامت به دې الله په دې عذر معاف کړي و الله قسم کړي معاف کړي چې پیغمبر دې نه پیژندلی د پیغمبر پیروي الله ولا قدر نصیب کړي، چې دین دې نه پیژندلی په دین عمل ولا که الله در نصیب کړي، چې رب دې نه پیژندلی رب دې خپل عبادت په اخلاص سره توفیق الله نه در نصیب کوي. لیږ په دې ژوند او زندګي کې ټول عمر مو د نس دپاره شپه ورځ یوه کړله خو په درد یې درته ونه خوړل، لیکن دنیا هم شل نسوله، په دین کې دین هم رانه پاته، قرآن هم رانه پاته، پیغمبر هم رانه پاته، صحابه هم رانه پاته، سیرت هم رانه پاته. الله دې موږ په حال باندې رحم وکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره چې ملاقات وسو، نبی علیه الصلاة والسلام د اسلام بلنه ورکړه. کله چې د اسلام بلنه ورکړله نو دغه صحابي سي سوید ابن صامت ده دوه قول دي د په اړه باندې راغلي دي. یو قول دا ده چې د اسلام قبول کړل، بل قول دا ده چې د اسلام قبول نه کړل، لیکن هغه راجح قول هم دا ده چې اسلامي قبول کړل. هغه راجح قول څه شی ده چې اسلامي قبول کړل. نو د نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل چې له تا سره کېدای شي هغه څه وي چې هغه له ما سره دي. نبی علیه السلام ورته ویل وایي څه دي له تا سره؟ وایي له ما سره حکمت دی لقمان ده. د چا؟ د لقمان حکمت ده، یعنی هغه علم و پوهه و حکمت الله ما ته راکړی ده. کېدای شي ته د هغه خبرې کوې ای محمده صلی الله علیه وعلى آله وسلم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې ته ما ته واوروه چې ته څه وایې. نو هغه بعضې شعرونه ورته شروع کړل. چا؟ سوید بن صامت رضی الله عنه. نو په دغه وخت کې نبی علیه الصلاة والسلام وروسته ورته ویل چې دا تا څه وویل چې دا بد شی نه دي. څه شی نه دي؟ دا ښه کلام ده، ښې خبرې دي، لیکن کوم څه چې له ما سره دي دا ډېر بهتر دي، ځکه په ما باندې الله جل وعلا وحی را نازله کړي، قرآن ده، د الله کلام ده. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله دا خبرې ورته وکړلې نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام بعضې آیاتونه ورته تلاوت کړل. نو کله چې دا آیاتونه ورته تلاوت کړل نو سوید بن صامت رضی الله عنه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړل او اسلامي قبول کړ. دا اولنی کس ده چې له یثرب نه راځي مکې ته رسول الله دعوت ورته کوي. دوم کس ایاس بن معاذ رضی الله عنه ده. په دغه ورځو کې چې یولسم کال د بعثت ده، څوم کال؟ یولسم کال د بعثت ده د رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم. مکې ته به مسافر تلل و راتلل یا به حج ته خلق تلل و راتلل. نبی علیه السلام به په لارو کې په لرو ځایونو کې انتظار کول ورته تر څو رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم دوی ته دعوت وکړي او د اسلام مبارک دین قبول کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو وخت له مدینې نه د باندې ځي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم له مدینې نه د باندې لاړل نو که ګورې سي له مدینې نه یو څو کسان را روان دي له یثرب نه. ګورې دا د یثرب لفظ چې درته راسي مراد ترې څه شی ده؟ مدینه الطیبه ده. پوهېږئ په دې خبره؟ یو څه کسان را روان دي مکې ته د دې دپاره چې له قریشو سره معاهده وکړي، ځکه د دغه مدینې د دغه د خزرج د قبیلې په مقابله کې دغه کسانو چې د بنو الاشهل د قبیلې ول، نو دی راغلل چې د خزرج د قبیلې په خلاف د قریشو تړون او اتفاق ورسره واخلي او بیرته یثرب ته لاړ شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د دغې وړوکې ډلې د را رسېدلو یا له مکې نه د باندې خبر را ورسېده. نو نبي علیه الصلاة والسلام مخ ته ورغلل چې تر څو دی د مکې له مشرکینو سردارانو سره یو ځای کېږي نو مخکې به زه د دین دعوت ورته وکړم. څه شی به ورته وکړم؟ د دین دعوت به ورته وکړم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورځي دوی ته مخې ته ورځي او له دوی سره خبرې اترې کوي.
پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله له دوی سره خبرې وکړلې او دوی نبی علیه السلام ته خبرې وکړلې، نو نبی علیه السلام ورته ویل چې زه به تاسو ته داسې یو ښېګڼه وښیم چې د دنیا او د آخرت ګټه مو پکې ده، د دنیا او د آخرت فایده مو پکې ده. هغوی ورته ویل چې دا څه شی دي ته موږ ته وښیه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې ما ته الله جل وعلا قرآن را کړی ده، قرآن را باندې را نازل کړی ده د تاسو او د ټولو انسانانو د هدایت دپاره، او زه الله جل وعلا رسول را لیږلی یم. زه تاسو او ټول خلق له شرک نه منع کوم، یوازې مو د الله جل وعلا بندګي او عبادت ته رابولم. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام د اسلام اصول ورته بیان کړل: شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزکاه وصوم رمضان. بعضی هغه څه چې ول پیغمبر علیه الصلاة والسلام هماغه ورته بیان کړل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د قرآن عظیم الشان د دې ترڅنګ یو څو آیاتونه مرته تلاوت کړل. کله چې تلاوت کړل په دغه موقع باندې انس ابن رافع دا د دغه ډلې مسیر ده، د دې په ډله کې همدغه ایاس ابن معاذ رضی الله عنه هم چې کله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خبرو د قرآن آیاتونه واورېدل، نو په زور یې له خولې نه دا اواز راووتل چې ای قومه د الله په ذات قسم چې له دې نه به ښې خبرې تاسې بیا بل چیرې پیدا نه کړي. تاسو چې وایي د کوم مقصد دپاره راغلي یاسته، له هغه نه دا ډېر درته بهتر ده. په دغه وخت کې انس بن رافع ورته وویل، سپکې کړل، تیز خبرې ورته وکړې چې موږ د څه دپاره راغلي او ته څه راته وایي. نو کله چې دا خبرې وکړلې، نو دغه ایاس ابن معاذ رضی الله عنه غلی سو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام له دې ځای نه لاړل او دغه صحابي چې دوم کس ته په پیغمبر علیه الصلاة والسلام ایمان راوړل، ایاس ابن معاذ رضی الله عنه. د دې ترڅنګ ضماد الازدي رضی الله عنه دا د عربو یو مشهور جادوګر و، د یمن اوسیدونکی و، مشهور جادوګر د یمن اوسیدونکی و. د مکې مکرمې ته راغلل. کله چې مکې مکرمې ته راورسېدل، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خبره یې واورېده. د مکې مشرکینو ورته ویل چې دغسې زموږ په قریشو کې یو کس پیدا سوی دی چې وایي چې زه رسول و نبي یم، لیکن په ده باندې لیونتوب و جادو و سحر و پیریانو ورباندې تاثیر کړی دی. د مکې مشرکینو همدغه ضماد الازدي رضی الله عنه ته دا خبره کوي. نو ده ورته وویل چې زه خو دمونه کومه، چوف او دم کومه، چونکې دی جادوګر و ساحر ول، نو زه به د ده علاج وکړم. نو دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ورغلل او رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم ته وویل چې دغسې خبره مې اورېدلې، زه غواړم چې تا دم کړم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې ته یې یوه ځل له ما نه واوره. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام خبرې ورته شروع کړې، دا خطبه یې ورته وویله: الحمد لله نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. يصون خبري ورته وکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله دا وویل، نو دغه ضماد بی اختیار پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وویل چې دا تاسې کومې کلمات وویل، دا یو ځلې بیا راته ووایه. کله چې بیا ورته وویل، بیا یې ورته وویل، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام تکرار دا کلمات پای ته ورسول. همدغه صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل، په همغه ځای بیعت ورسره وکړل. اولنی صحابي اوس به راسو یو صحابي داسې موږ تاسو یې ډېر نوم اورېدلی ده. دا هغه عظیم صحابي ده چې د ده قبیلې ټول د ده له ایمان راوړل و نه وروسته ایمان راوړل. دا صحابي ابو ذر الغفاري رضی الله عنه وارضاه ده. دا دی غفار دی قبیلې له سردارانو له مشرانو نه ده. دی خپله وایي ابو ذر رضی الله عنه: كنت رجلا من غفار فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي فقلت لأخي انطلق إلى هذا الرجل. وای موږ په مدینه کې اوسېدلو، دی خپله دا قصه کوي. دا جالبه قصه واورئ، دا جالبه قصه د ابو ذر الغفاري رضی الله عنه واورئ.
وای موږ ته دا خبره راورسېدله په مدینه المنوره کې که تاسو خیال کړی ما تاسو ته یو 3 صحابي مخکې وښودل. مدینه المنورې ته په دغه وخت کې خبره رسېدلې وه چې په مکه کې یو نبي پیدا سوی ده. په مکه کې یو نبي پیدا سوی ده او وایي چې زه نبي او رسول یم، په ما قرآن را نزلېږي. دا خبره په مدینه کې ګرځېده را ګرځېده. نو ابو ذر الغفاري رضی الله عنه چې موږ ته هم دا خبره راورسېده. الله بندګانو الحمدلله ووایه چې الله جل وعلا په مفت کې اسلام در نصیب کړی ده، بے تکلیفه اسلام در نصیب کړی ده، بے زحمته اسلام در نصیب کړی ده. الله اکبر، لا اله الا الله. والله د دې صحابه او شکر سي ادا نه کړی دي، الله شکر نسي ادا کولای. د دې صحابه او ایمان سي ونه مني په دنیا او په آخرت کې والله کړي تاسو ایمان نصیب سول. د دې صحابه او وفا سي ونه مني، لرب سره به تاسو بیا وفادار نه یاست، لقرآن سره بیا وفادار نه یاست. ابو ذر الغفاري رضی الله عنه سماته همدا خبره راورسېله چې په مکه کې یو سړی دی او دی وایي چې زه نبي او رسول یم. وایي ما ورور راوغوښتل فقلت لاخي انطلق الى هذا الرجل، لاړ شه د دې سړي په اړه باندې ما ته معلومات راوړه. چونکې ابو ذر الغفاري رضی الله عنه د قبیلې د غفار د قبیلې په سردارانو او مشرانو کې ده، مخور کس ده، ډېر عجیبه شان بیا په صحابیت کې الله ورکړی. بیا به زه انشاءالله د ده قصه درته کوم په سیرت کې که د رب رضا و. نو وایي ما ورور ته ویل چې لاړ شه د ده خبر ما ته راوړه. فانطلق فلقيه ثم رجع. نو دی چې وایي لاړل مدینة مکې مکرمې ته چې راورسېد نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې پیدا کړی و. نو کله چې پیدا کړی و نبي علیه الصلاة والسلام یې لیدلی. فقلت ما عندك، څه شی دې راوړي دي؟ فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. دی الله په ذات قسم ای ورور جانه ما داسې یو سړی ولیدل چې هغه په خیر باندې امر درته کول او له شر یې منع کوله. خفه کېږئ مه، دا د نن زمانې پښتنو ته وایم د الله په ذات قسم که امکان دې دی وایي چې په نن زمانه کې رسول الله راغلی وای، امکان خو نشته، که امکان وایي چې راغلی وای د الله په ذات قسم که موږ د پښتنو د رسول الله مخامخ منلی وای، ټاپې به ورباندې لګولې. چې د کوم ملک جنټ د کوم ملک، چونکې مو الحمدلله رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې راغلی ده، نو تصدیق صحابه وکړی ده، انصار او مهاجر وکړی ده، نو موږ ته کومه بهانه نه ده پیدا سوي. که په موږ کې امکان وای راغلی وای په خدای قسم دا ټاپې به مو ورباندې لګولې چې د کوم ملک جنټ یې له کوم ځای راغلی یې، څونه پیسې دې ترلاسه کړي دي، څه شی او څه شی غواړي نه، لکه نن چې په دعوتګرو علماو باندې دا ټاپې لګېږي. خیال مو ده؟ وایي راته ویې ویل ورور مې چې داسې د خیر سړی و، په خیر امر کول له شر نه یې منع کوله. نو دی وایي ما ورته ویل فقلت له، ما ورته وویل چې د ما سینه دې رایخه نه کړله، د ما هغه د زړه اطمینان دې ونه کړل. وایي لاړمه نو په خپله باندې مې لکڼه مې راواخیستله او بعضې د خوراک شیان مې راواخیستل، مکې مکرمې ته را روان سوم. دا خبر یاد وساتئ، پیاده چې له مدینې نه راځې له یثرب نه په 10 ورځې کې فاصله او په 10 ورځې کې به مکې ته را رسېدلې. په څو ورځې کې؟ په 10 ورځې کې به مکې مکرمې ته را رسېدلې. نو کله وخت چې زه وایي راغلمه نو ما په مکه کې هېڅوک لا اعرفه احدا، هېڅوک مې نه پېژندل. نو او دا مې بده ګڼله چې له چا نه پوښتنه وکړم چې داسې نه وي چې رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم هم څوک راونه ښیي او ضرر هم خلق راته ونه رسي، داسې بې فایدې مې دا سفر لاړ نسي. نو وایم اوبه د زمزم به مې څښلې او په مسجد کې واکونو فی المسجد، نو په دغه وخت کې به زه په مسجد کې ناست ومه. فقال فمر بي علي، نو علي رضی الله عنه یو ورځ را باندې راغله، علي ابن ابي طالب رضی الله عنه وارضاه. نو کله چې وایي علي رضی الله عنه را باندې راغلل نو ما ورته وویل چې داسې غریب وایي راته ښکار، وایي زه داسې غریب ورته ښکاره شومه چې ته مسافر یې د کوم ځای یې؟ وایي ما ورته ویل چې نعم. فقال فانطلق الى المنزل فانطلقت معه. علي رضی الله عنه راته ویل چې راځه له ما سره لاړ شه. علي رضی الله عنه راته ویل چې راځه له ما سره لاړ شه، چې ته څوک نه لرې، مسافر یې او څوک دې نشته، راځه له ما سره لاړ شه. نو کله چې وایي موږ لاړلو نو د دې هېڅ شي پوښتنه له ما نه ونه کړله او ما هم وایي د هېڅ شي په اړه باندې معلومات ورنه کړل چې زه د رسول الله د لیدلو دپاره راغلی یم، د رسول الله د ملاقات دپاره راغلی یم، د دې هېڅ شي خبره مې ورته ونه کړله. نو کله چې وایي فلما
کله وخت کې سوی سهار سول نو زه وای راغلم مسجد حرام ته راغلم بیرته حرم شریف ته راغلم بیا مې له هیڅ چا پوښتنه ونه کړه وليس احدا يخبرني عنه بشيء او هیڅوک هم داسې نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه باندې ماته معلومات راکړي. قال فمر بي علي بیا وای په دې دوه شپه علي رضی الله عنه را باندې راغله فقال ما امرك وسي وای راته ویل چې ته د څه شي لپاره راغلی وای او د څه شي لپاره دلته راغلی او کار دې څه شي في هذا البلد په دې ښار کې. قال قلت له وای ما ورته وویل چې ګوره ای ځوانه که چیرې ته دې ما دا خبره راز در سره ساتلی سي اخبرتك زه به دې خبر کړم په دې. قال فإني أفعل علي رضی الله عنه بالکل زه په دې باندې زه دا کار در سره کوم چې د تا سر به زه چاته نه وایم. قال قلت له بلغنا أنه قد خرج ها هنا رجل يزعم أنه نبي الله فأرسلت أخي ما ته وای دا خبره را رسیدلې ده چې له مدینې راغلی یم د غفار د قبیلې له مشرانو سردارانو نه یم نو خبره راته را رسیدلې ده چې دلته یو نبي الله دی الله یو نبي پیدا سوی راغلی ده ما خپل ورور راولېږل هغه ما ته سمه خبره رانه وړله دي ما زړه ورباندې مطمئن نسول نو زه په خپله باندې راغلم اوس ما ته دا خبره کوه. الله اکبر. زه د دې لپاره راغلم چې رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم خپله وګورم. فقال له اما انك وای کله چې ما د علي رضی الله عنه دا خبرې وسولې نو علي رضی الله عنه راته ویل چې راځه په ما پسې راځه خو که کله وخت کې یو اشتباه درته پیدا سوه چا شک در باندې وکړل نو ما ته به نه ودرېږي زه به په خپلو چپلکو ځان غلطوم چې زه د خپلې چپلکې سمې کړم نو ته به له ما نه تېرېږې درېږې به نه ځکه بیا خلق ضرر درته رسوي. الله اکبر. پرې مسلمانه پرې اسلام درته راغلی قدرې نه کوې پرې د محمد رسول الله دین دغه زمریانو دغه جنتي صحابه و درته راوړی نه دې د خپل ایمان قدر وکړل نه دې د اسلام قدر وکړل نه دې د دین قدر وکړل نه دې د شریعت قدر وکړل نه دې د صحابه و قدر وکړل. شپه ورځ دي سترګې و خوله و ذهن و غوږونه لاسونو د کفارو په خدمت کې ګرځولي د خپل دین او پیغمبرو د شریعت مخالفت کوي. رب جل وعلا دې موږ ته هدایت را نصیب کړي. نو کله چې وای زه لاړم نو له علي رضی الله عنه سره روان یم دی له مخې د زه له شا پسې نو کله چې وای یو ځای ته ورسېدلو نو په یو ځای کې علي رضی الله عنه هغه کور ته ننوتل فإني نو کله چې وای تر یو ځایه پورې لاړلو حتى دخل ودخلت معه على نبي الله على النبي صلى الله عليه وسلم ويكور تسدين انا وتلزم بسورنا وتم نو کله چې مې وای په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سترګې داسې ولګېدلې بې له دې نه چې موږ دا خبره اورېدلې ده فقلت له أعرض علي الإسلام. الله أكبر الله أكبر. يا رسول الله اسلام را ترى مخکې کړه اله یا رسول الله باندې چې څنګه سترګې ولګېدلې الله قربان له داسې سترګو سم رسول الله صلی الله علیه وسلم الله اکبر ولله الحمد څنګه چې ورننوځي وایي چې په رسول الله مې سترګې ولګېدلې فاعرض علی فقلت له اعرض علی الاسلام یا رسول الله اسلام را ترى مخکې کړه دین را ترى مخکې کړه اله نو فعرضه نو کله چې نبی علیه الصلاة والسلام را ترى مخکې کړل نو ما اسلام قبول کړل کله چې مې اسلام قبول کړل فقال لي يا ابا ذر اكتم هذا الامر وی رسول الله راته ویل چې ای ابو ذر پټې کړه دا کار در سره څوک به تکلیف درته ورسوي ځکه په مدینه کې څوک نسته دا و رحمت للعالمین دا و شفقت دی رسول الله په دې امت باندې دا و مهرباني دی رسول الله په دې امت باندې نن سیکولران ملحدین دی کلیسا مزدوران چې نه په اسلام کې معلومات لري نه په کفر او په الحاد کې معلومات لري په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نیوکه کوي دومره شفقت کوونکی پیغمبر رحمت للعالمین په قرآن کې مف نه دی ورته ویلي یا ابا ذر
اكتم هذا الأمر، دا كار پټ کړه، مې ښکاره کوه. وارجع إلى بلدك، او خپل خار ته بیرته واپس شه. فإذا بلغك، کله وخت کې چې د موږ دغه د صحابه او د مسلمانانو دغه تکلیف چا ورته نه رسول، زحمت ورته نه رسول، او الله جل وعلا د موږ مدد او نصرت وکړل، نو بیا موږ ته راس. فقلت والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. یا رسول الله، د ما د په هغه ذات قسم چې تی رسول را لېږلی یې. یا رسول الله، د ما د په هغه ذات قسم چې تی رسول را لېږلی یې، زه به دا دین او دا اسلام ښکاره کوم، د دې د دین د دښمنانو په مخ کې به یې ښکاره کوم، زه به یې نه پټوم. فجئت إلى المسجد وقريش فيه، وای مسجد حرام ته راغلم، قریش وای ټول پکې ناست. فقلت يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زه وای کله مسجد حرام ته راغلم، قریش وای شاوخوا ناسو، وای ما ورته ویل چې ای د قریشو ټولۍ، ای قریشو، زه وایم چې نسته لایق د عبادت یو الله ده، او محمد رسول الله دی الله رسول ده. فقالوا قوموا إلى هذا وای په دغه وخت کې وای دغه قریشو سردارانو ویل چې ورسئ دغه کس راونیسئ او داسې یې ووهئ تر څو پورې یې ووژنئ. الله اکبر. وای داسې یې ووهلم. دا ابو ذر رضی الله عنه په خپله دا قصه کوي، په خپله څه شي کوي، په خپله دا قصه کوي. وای داسې یې ووهلم، وای نور نږدې اوسې مړ سوی و، داسې وی ووهل. وای په دغه وخت کې عباس رضی الله عنه را باندې راغلل، د نبي علیه السلام تره، چونکې عباس رضی الله عنه تر دغه وخته پورې اسلام نه ده قبول کړی، خو له نبي علیه الصلاة والسلام سره ډېره مهرباني او شفقت په زړه کې و. د نبي علیه السلام په صحابو یې خوا بدېدله، یعنې خیر به ورته رسېدل. عباس رضی الله عنه چې وای کله راغلل، وای قریشو ته ویل چې ویلکم تقتلون رجلا من غفار، ای قریشو هلاک سئ، تاسو د غفار د قبیلې مشر یو سړی وزنئ، او حالان کې د تاسو د تجارت لاره په دوی باندې ده، تاسو به بیا سبا څه کوئ؟ که دا غفار خبر شول چې تاسو د غفار د قبیلې په مشرانو کې یو مشر وزنی ده، نو سبا که د تاسو د تجارت قافله په دوی باندې ورغله، نو څه به کوئ؟ خو څرمنه به درنه وباسي. وایي کله چې قریشو دا خبره واورېده، وایي زه یې پرېښودلم. کله چې وایي پرېښودلم، په دې سبا کې وایي بیا حرم شریف ته راغللم. کله چې وایي راغلم، بیا مې ورته ویل چې ای قریشو، زه وایم چې نسته لایق د عبادت مګر یو الله ده، او محمد چې د الله په حق نبی او رسول ده. بیا یې وایي راونیولم، داسې وایي ووهلم، بیا یې وایي مرته ورسولم، بیا وایي عباس رضی الله عنه را باندې راغله. کله چې عباس رضی الله عنه وایي را باندې راغلل چې خلاص یې کړلم، نو په دغه وخت کې ابو ذر الغفاري رضی الله عنه وایي چې زه راغلم چیرته؟ زه له مکې مکرمې نه راغلم مدینة المنورې ته. کله چې مدینة المنورې ته ورسېدل، نو په اولو شپو کې ابو ذر الغفاري رضی الله عنه یو څه احتیاط کول، شاوخوا خپلو قریبانو دوستانو دې ته یې دعوت ورکول، چا دعوت ورسره قبول کړل، چا ځان نه ښکاره کول، چا په پټه کې. خو ابو ذر الغفاري رضی الله عنه اسلام قبول کړل. دا په انصارو کې اولني صحابه دي، یاد وساتئ ښه، اولني صحابه په انصارو کې دي، ابو ذر الغفاري رضی الله عنه، او په همدغه شکل باندې ایاس بن معاذ رضی الله عنه، او په همدغه شکل باندې سوید بن صامت رضی الله عنه. په دغه وخت کې طفیل ابن عمرو الدوسي رضی الله عنه، دا یو شریف انسان د عقل او پوهې خاوندو، دا د یمن و. په یمن کې دی د قبیلې په سردارانو مسیرانو کې یو کس و، د خپل قوم مسیر هم و. نو دی یو وخت کې مکې مکرمې ته راغلل. کله چې مکې مکرمې ته راغلل، دا ګورې د بعثت 11 کال ده. ښه، څوم کال ده د بعثت؟ یو دقیقه دا کمیټونه خلاصوي بیرته بندوي. په 11 کال کې دی مکې مکرمې ته راغلل. کله چې مکې مکرمې ته راغلل، چونکې قریشو ته معلومېدل چې دا د یمن
د اوس د قبیلې له سردارانو له مشرانو نه ده، نو دوی ډیر مخکې ورغلل د عزت او د اکرام څخه خبر شول چې طفیل رضی الله عنه راغلی ده. طفیل ابن عمرو الدوسي رضی الله عنه ډیر عزت وکړل او په دغه اړه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف خبرې ورته شروع کړلې چې ای طفیله ته خو د اوس مشرانو نه یې دغه وګوره په موږ کې دغه کس پیدا شوی ده، داسې بې اتفاقه کړي یو. متوجه سي راته د سیکولرانو خبرې چې نن زمانه کې مؤمنانو د صحابه او دفاع کوونکو بچانو ته کوي. وایي داسې د موږ په منځ کې اتفاق اچولی ده او داسې ټول بې اتفاقه کړي یو. او دی دومره لوی ساحر د رسول الله ورته ښیي چې د ښځې د میړه سره جلا کوي، زوی مور سره جدا کوي، پلار او بچیان سره جدا کوي. دغه قصې ورته شروع کړلې. دی وایي چې ما دا خبرې واورېدلې او بیا مې وایي دا فیصله وکړله چې راځه تو خو هوښیار سړی یې، راځه نه به خبرې ورسره کومه نه بې وینمه هېڅ شی بې نه کومه. وایي اخر کې مې وایي پنبه راواخیستل، دا مې وایي په غوږو کې کېښودل چې خبرې د باندې وانورم، که ده خبرې راته کولې چې زه یې وانورم. دا اسلام هغه نعمت ده، دا ایمان هغه نعمت ده چې څوک مؤمن مسلمان وي د کلیسا مزدور و رافضي مجوسی نه وي هغه دې ټول الحمدلله ووایي. دا اسلام او ایمان هغه دولت ده چې کله رب جل وعلا اراده درته وکړه. تاسې د طفیل رضی الله عنه دې خبرې ته وګورئ چې وایي ما اراده وکړه چې زه به رسول الله سره بیخي ګورم نه، په مخه به نه ورځم، بلکې وایي کله چې به مسجد حرام کې به ومه وایي په غوږونو کې مې پنبه کېښودل، پنبه هغه وړې خو به پېژنئ، پنبه په دې غوږونو کې مې کېښودل چې اواز وایي راته نه راځي، معلوچ مې وایي پکې کېښودل. نو یو وخت کې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي راغلل د کعبې په خوا کې یې لمونځ کول. د څه شي په خوا کې؟ د کعبې په خوا کې یې لمونځ کول. او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خوا کې وایي زه ومه، دی وایي ما ته رانږدې و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي بعضې خبرې کولې ما وایي اورېدې، بیا مې وایي اورېدې. نو وروسته مې وایي فکر وکړل چې راځه ته خو یو شاعر یې، پوهه انسان یې، عاقل انسان یې، راځه د دې خبرې واوره. که چیرې دې په ګټه وي خو وبې منې، که دې تاوان پکې و، که چیرې دې تاوان پکې و نو بیا څه شی وکړه؟ بیا یې مه منه. نو کله چې مې وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره ملاقات وسول او د نبي علیه الصلاة والسلام وایي د کور خواته روان شو، زه وایي پسې ورغلم. کله چې زه ورغلم نبي علیه السلام خپل کور ته ننوتل، نو زه وایي د نبي علیه الصلاة والسلام کلي ورغلم. کله چې وایي د رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم خواته ورغلم، نو د نبي علیه الصلاة والسلام په خبرو اورېدو مې شروع وکړل، بند یې کړي بیرته. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله وایي خبرې راته وکړې 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 وکړې، نو د نبي علیه الصلاة والسلام خبرې خو خبرې وې. کله چې وایي ټولې خبرې راته واورولې چې نبي علیه السلام کومې خبرې غوښتل چې ما ته یې وکړي، نو ما ورته ویل یا رسول الله ما ته اسلام بیان کړ. نبی علیه السلام یو څو آیاتونه راته تلاوت کړل. کله چې آیاتونه راته تلاوت کړل نو ما پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ویل چې ما ته اسلام بیان کړه او اسلام می قبول کړل او پر رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم می ایمان راوړل. دغه طفیل رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو عجیبه خبره وکړه، یا رسول الله زه د خپل قوم مسیر یم او د ما قوم د ما خبره مني، یا رسول الله زه غواړم چې ماته ته یو داسې څه راکړې کرامات یا یو نښه ماته راکړې چې زه قوم ته لاړ سم او هغه زه قوم ته ښکاره کړم تر څو دغه قوم د ما تصدیق وکړي او اسلام قبول کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دعا ورته وکړله، نو وایي چې کله ورځې او ته له خپل قوم قبیلې سره مخامخ کېږي د تا مخ به رڼا کوي. څه شی به کوي؟ رڼا به کوي. نو په دغه وخت کې طفیل رضی الله عنه ورته وویل چې دغه نښه تا ما ته راکړه یا رسول الله، نو زه بیریږم چې داسې نه وي دا خلق ما ته ووایي چې ته مریض شوی یې، د پیس مرض یا نور مرض نیولی یې، ځکه د تا مخکې داسې سپینوالی پیدا شوی ده نه،
یا رسول الله د دې پر ځای باندې ما ته بله نښه راکړه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دعا ورته وکړله، بیا د ده په لکڼه په همسا کې همغه رڼا الله جل وعلا ورته پیدا کړله. دا کومه امساس یې وه. نو په دغه وخت کې طفیل رضی الله عنه خپل قبیلې ته لاړل. یمن ته کله چې خپلې قبیلې ته لاړل، اول له سرې خپل پلار او خپلې مور او ښځې دا اسلام ته راوبلل، دوی اسلام ورسره قبول کړل. په دغه وخت کې قوم ته دعوت شروع کړل، خو قومي دعوت داسې زر ورسره قبول نه کړل. وروسته بیا د ټول قوم اسلام قبول کړی د طفیل رضی الله عنه. ښه وخو ان شاء الله استه کنه خلاص ان شاء الله 15 منټه استه ان شاء الله 10 منټه استه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د 11 کال تر پایه پورې همدغه دعوت جاری ساتل، چې کوم به حاجیان حج ته راتل، مسافر به راتل، نبی علیه الصلاة والسلام به دې باندې ورتلل نو دعوت به یې ورته کول. په دغه وخت کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د 11 بعثت کال د نبوي بعثت کال 11 کال د حج په موسم کې یوه ټولۍ ځوانان له مدینې راغلي دي. عقبه دا د مینا او مزدلفې په خوا کې دلته یو ځای ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دا خبره راورسېده. نو رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم د دوی د دعوت دپاره ورغلل، د دوی د دعوت دپاره لاړل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله لاړل نو د عربو بعضې قبایلو سره یې دعوت ورته وکړل چې د حج دپاره راغلي ول. نو دوی په لارې باندې را روان دي، یو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره کړی ده، یو علي رضی الله عنه ورسره ملګري دي. کله چې دوی دواړه ورسره ملګري دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه د قبایلو ته دعوت ورکړل، هغوی یعنی نه قبول کړل او نه رد کړل د نبی علیه السلام دعوت. کله چې دوی بیرته را روان دي په واپسي کې دغه د عقبې په خوا کې دلته یو شپږ ځوانان د نبی علیه السلام خبرې واورېده. کله چې خبرې واورېده نبی علیه السلام ورغله. کله چې نبی علیه الصلاة والسلام ورغلل نو رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم دوی ته خبرې وکړلې، دعوت ورته وکړل. کله چې دعوت ورته وکړل نو دا خو د یثرب خلق دي، د یثرب د مدینة الطیبې خلق دي، نو الته خو یهودیان ول. نو دغه شپږو ځوانانو کم و زیات له یهودیانو نم په مدینه کې اورېدلی و چې په نن زمانه کې به یو نبي پیدا کېږي او دا به عربي نبي وي او موږ به ډېر زر ایمان ورباندې راوړو او دا به داسې د خیر سړی وي. دا یهودیان اوس نبی علیه السلام مبعوث سوی نو د نبی علیه السلام بې صفت کول، خپلو خلقو ته بې بیانونه ورکول. خو چې کله الله جل وعلا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث کړل دا ټول یهودي مخالفت وکړل، دښمنان یې جوړ سول. نو کله دا ځوانانو چې فکر وکړل چې هغه موږ چې هلته خبرې اورېدلې دي هغه خو همدغه کس ده. نو په دغه وخت کې کله چې دوی خبرې ورسره وکړلې نو ټولو په یو ځای باندې په رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم باندې ایمان راوړل. عوف ابن حارث، رافع ابن مالک او همدغه شان ابو امامه، اسعد ابن زراره او د دې ترڅنګ عقبه ابن عامر، جابر ابن عبد الله، دغه شپږ صحابه ځوانان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه ځای کې بیعت وکړل او اسلام قبول کړل. کله چې اسلام قبول کړل دا د مدینې انصار صحابه دي. جالبه قصه اوس درته راځي چې وخو ان شاء الله سته کنه پر کېږي خو به نه. دغه شپږو ځوانانو چې کله رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم سره بیعت وکړل دې ته بیعت د عقبه الاولى ویلی کېږي. ښه که کله په سیرت کې درته راغلل بیعت العقبه دغه هغه د اولو ځوانانو بیعت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په عقبه کې وکړل. دا د 11 کال الله اکبر یولسم کال پای ته رسېدلی، 12 کال په شروع کېدا باندې نو د قریشو مخالفتونه ډېر زیاتېدل. له نبی علیه الصلاة والسلام سره مخالفتونه ډېر زیاتېدل، له مسلمانانو سره مخالفتونه ډېر زیاتېدل. نو په دغه وخت کې د باندې یعنی تر یمنه پورې تر یثریبه پورې یو کس، دوه کسان، 5 کسان په پټو کې اسلامي قبول کړی و. یعنی د اسلام
او د رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم د بعثت او د رسالت دغه غږ تر ډیرو ځایونو پورې رسېدلی. نو په دغه وخت کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د 12 کال د ذوالحجې په میاشت کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا د عقبې په طرف باندې ځي. د حج موسم ده، نو د فکر کړی اوسي راځه بیا لاړ شه په دغه منطقو کې به حاجان راغلي دعوت به وکړي. او هغه شپږ کسان صحابه نبی علیه السلام ورته ویلي اوسي که کله راغداسته نو په دغه ځای کې به موږ سره غواړو. نو نبی علیه الصلاة والسلام چې کله د عقبې ځای ته لاړل، هماغه شپږو کسانو نه 15 کسان او نور د مدینې بعضې نور مسلمانان او ورسره مشرکین هم راغلي دي، څوک د حج دپاره او څوک د څه شي دپاره. همدغه صحابه د دې دپاره چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله ورغلل دوی مخې ته راغلل. کله چې مخې ته راغلل د شپې رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم همدغه کسان بیا ولیدل. بعضې نور کسان هم ورسره راغلي و، اسلام قبول کړی و په پټه کې، او له هغوی سره چې کله ملاقات وکړل پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوی ته دعوت ورکړل چې دغه شیان به عملي کوئ، له شرک نه به ځان ساتئ، د الله جل وعلا یوازې عبادت به کوئ. دا صحابه دي چې ځینې نومونه زر زر درته واخلمه. ابو امامه ده، عوف ابن حارث ده، او رافع ابن مالک ده، قطبه ابن عامر ده، او عقبه ابن عامر ده. دا خو هغه په اولني مسلمانانو سره معاذ ابن حارث او عوف ابن حارث او ذكوان ابن عبد القيس و خالد ابن مخلد ابن عامر او رزيق ابن عباده ابن صامت ابن قيس. دغه دوباره هغه مسلمانان د مدینه المنوره دي انصار او د صحابه چې په دوباره سفر کې د اسلام قبول کړ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک لاسونو یې بیعت وکړل. هغه خو هغه ول شپږ ځوانانو، دغه بیا چې دوباره دوی حج ته راغلل، دغه 15 کسان او ورسره دغه بعضې کسان په دوی کې چې تر 12 زیات کم او زیات شمېره یې رسېدله، نو دغه ته اول بیعت العقبه ویلی کېږي. سیدس دا په 12 کال په شروع کې او 11 کال پای ته رسېدلی و د بعثت. نبی علیه الصلاة والسلام شپه خبرې دوی ته وکړې چې د یو الله عبادت به کوئ، غلا او زنا به نه کوئ، خپلې لورانې به ژوندۍ نه ښخوئ، ورچا به د درواغو تهمت نه لګوئ، چغلي به نه کوئ، شیطانت، او په هره نیکه خبره کې به اطاعت کوئ. کله وخت کې چې دوی دا خبرې وکړې، نو په دغه وخت کې دوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې یا رسول الله لموږ سره یو حفظ دی قرآن ولیږه، یو دعوتګر را سره ولیږه. څوک را سره ولیږه؟ یو دعوتګر را سره ولیږه. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مصعب ابن عمیر رضی الله عنه ورسره ولیږل. مصعب ابن عمیر دا هغه دعوتګر صحابي ده چې ټولې مدینې د ده په لاسونو اسلام قبول کړی ده. دا د احد په غزا کې شهید شوی ده. بیا به درته راسي ښه، د احد په غزا کې، او دی په شکل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سوی و. په شکل کې ډیر شکلی. احد په غزا کې که تاسو خیال کړی وي، کله چې شیطان आवाज وکړل چې کفار هم دا چیغه کړله چې نبی علیه السلام ووژل، شهید مو کړل، هغه دی مصعب ابن عمیر رضی الله عنه شهید سوی و. ښه ان شاء الله همدی ده. بیا به ان شاء الله په خپل ځای کې به قصه درته راسي. نو کله وخت کې دا دومره یو جلیل القدر صحابي ده، د ده په لاسو مبارکو ټولې مدینې اسلام قبول کړل. یوازې یهودو او بعضې مشرکین که پاته ول، لیکن اکثریتو اسلام قبول کړل. په تفصیل سره قصه ډیره زیاته ده، خو زه به درته لنډه کړم. نو دې چې کله مدینة المنورې ته ورسېدل، نو مصعب ابن عمیر رضی الله عنه د اسلام د تبلیغ کار پیل کړل او ډیر کوششونه یې وکړل. د رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم چې کله دته کوم مسؤلیت ورکړی، شپه ورځې په دې کې هلې ځلې وکړې. سعد ابن معاذ رضی الله عنه د بنو عبد الاشهل د قبیلې په سردارانو کې د ټولو قبایلو په مسیرانو کې راتلل. سعد ابن معاذ رضی الله عنه، سعد ابن معاذ رضی الله عنه دا هغه جلیل القدر صحابي ده چې بیا کله دی شهید سول، نو عرش د ده په شهادت باندې ژړل. په یاد مو دي؟ دا به بیا وروسته ان شاء الله درته راسي. مصعب ابن عمیر رضی الله عنه د سعد ابن معاذ رضی الله عنه د ترور په کور کې د دعوت مرکز جوړ کړل. مدرسې په مدینة المنوره کې په دغه ځای کې جوړ کړل. کله چې دلته جوړ کړل،
نو مصعب بن عمیر رضی الله عنه او اسعد بن زراره دوی به د مدینې منورې په کلو په کوڅو کې به ګرځېدل، دعوت به یې کول. نو په دغه وخت کې دغه سعد بن معاذ رضی الله عنه د مصعب بن عمیر او د اسعد بن زراره د دوی کلي ته ورتګ دا ښه ورته ښکاره نه سو. په دغه وخت کې حضرت اسید ابن حضیر رضی الله عنه دا ډیر جلیل القدر صحابي ده، دا یې راوغوښتل او ورته ویل چې دا اسعد بن زراره وغیره دا دلته اوس څه شی کوي. خو دا خبرې وایي په دعوت کې تللې وایي زه لاړلم دا اسید ابن حضیر رضی الله عنه وایي زه لاړلم د مصعب بن زبیر رضی الله عنه مخې ته لاړم. کله چې وایي لاړم یو څو خبرې مو سره وکړې، وایي ما ته الله پاک اسلام را نصیب کړ. زه وایي لاړم د دې په خاطر چې ته به د موږ کلو ته نه راځې، د موږ منطقې ته به نه راځې، دا ته څه شی کوي چې راځې. وایي زه چې لاړم چې څه خبرې مې ورسره وکړې، وایي د مصعب بن عمیر رضی الله عنه راته ویل چې تا خبرې وکړې اوس ما ته غوږ سه، ما یې څو خبرې وار چې کله وایي خبرې راته وکړې، ما ورته ویل چې راته وښیه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، اسلام یې نصیب سو. کله چې وایي ما د قرآن آیاتونه وایي واورېدل، د اسلام دا رښتینولي مې وایي ولیدله، وایي نور مې ځان ټینګ نه کړل، اسلام مې قبول کړل، بله خبره مې وایي نه ده کړې. وایي ما مصعب بن زبیر رضی الله عنه ته وویل چې ګوره یو بل کس ده چې هغه د تا په مدینه کې مخالفت کوي، بل به د هېڅوک مخالفت ونه کړي. وایي راته ویل چې څوک ده؟ ما ورته ویل سعد بن معاذ رضی الله عنه ده، ځکه دی د خپلې قبیلې مشر و، د نورو قبایلو په سردارانو کې مو. نو کله چې ما ویل چې که دی راغلل نو نور ان شاء الله کار جوړ ده. نو وایي زه لاړم دغه سعد بن معاذ رضی الله عنه مې په چل کې وایي راولېږل مصعب بن عمیر. وایي ما ورته ویل چې ګوره لاړ سه هلته د بنو حارث او څو کسان ځوانان راغلي دي، نو هغوی اسعد بن زراره رضی الله عنه وزني. نو کله چې وایي ما دا خبره ورته وکړه سعد بن معاذ رضی الله عنه کور ته وایي لاړلم. وایي ما چې دا خبره دوی توره راواخیسته په منډه وایي ورغلل. کله چې وایي ورغلل چې وکتل چې اسعد بن زراره رضی الله عنه دا له مصعب رضی الله عنه سره څنګ پر څنګ ناسې خبرې کوي، وایي زه پوه شولم چې ته اسید ابن حضیر په چل رالیږلی یې، چل یې در سره کړی. وایي ما ورته کنځلې مې وایي ورته شروع کړلې، بد رد مې ورته شروع کړل. کله چې مې وایي دا ټول وکړل، وایي مصعب بن عمیر رضی الله عنه ورته ویل تیارې کښېنه یو څو خبرې درته کوم، که دې خوښې سوې وایې وړه او که دې خوښې نه سولې خپل کار دې کوه. وایي ده توره راواخیستله هلته یې کېښوده. کله چې توره راواخیسته هلته یې کېښودله، نو په دغه وخت کې وایي ما خبرې شروع کړې د قرآن آیاتونه. سعد بن معاذ رضی الله عنه وایي خبرې پای ته نه وې رسېدلې، وایي اسلام یې را سره قبول کړل، وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. دغه سعد بن معاذ رضی الله عنه کله وخت کې چې اسلام مبارک دین قبول کړل لاړل خپلې قبیلې ته لاړل. کله چې قبیلې ته لاړل ورېسې ورسېدل، قبیلې خلق یې ټول راوغوښتل چې راسې. ورته ویل چې زه څه ول سړی یم، ورته ویل چې تر تا غیرتمن بل څوک نسته او د ما خبره مني، د ما خبره اهمیت درته لري. وایي هو. وایي ګوري زه د تاسې په مشرانو کې منی مې، وایي اوس ته څه وایې موږ هغه منو. وایي چې اسلام مو نه وي قبول کړی د موږ تاسې په منځ کې نور هېڅ شی نسته. چا؟ سعد بن معاذ رضی الله عنه توره را اخلي ورځي د رسول الله رسول وزني. څوک؟ یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول ملګري هلته چې دي د هغو دپاره یې توره راواخیسته چې هغه په شهادت ورسوي. د رسول الله رسول، د رسول الله رسول په معنا پوهېږئ؟ یعنې د نبي علیه السلام رسول. مصعب بن عمیر نبي علیه السلام لیږلی و، دا لیږل سوي ته رسول ویلی کېږي نه لغتن. نو ده توره راواخیستله چې هلته لاړ شي، دی د اسعد بن زراره دفاع وکړي او څوک چې جنګ ته راغلي هغه سره مقابله وکړي. خو لیکن خبر نه ده کله چې خپل قوم ته ځي راځي دلته اسلام قبلوي، قوم ته ورځي چې نور زما د تاسو لاره جدا ده، یا به اسلام قبلو یا نور له ما سره کار مه لرئ. ټولې قبیلې ورسره دا اواز وکړل چې لا اله الا الله محمد رسول الله. په هغه ځای اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ټولې قبیلې اسلام قبول کړل. کله چې دې ټول اسلام قبول کړل، په دغه وخت کې د مدینې په خلقو کې قبائل اکثریت خلق د دې خلقو د اسلام مبارک دین ته داخل شول. انصار صحابه زیاتېدل. بل وخت کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د 12 کال د حج په وخت کې دوم د عقبې بیعت اوس مختصر زر درته بیان کړم. نبی علیه الصلاة والسلام ته خبر راورسېدل چې د مدینې نه د مسلمانانو کاروان راغلی ده د مینا او مزدلفې په خوا کې. نبی علیه الصلاة والسلام د باندې راوتل. کله چې راوتل توره شپه ده، ګوري عباس رضی الله عنه په مخه ورځي. عباس رضی الله عنه چونکې د نبی علیه الصلاة والسلام تره ده او اسلام په دغه وخت کې نو قبول کړی، خو په نبی علیه السلام ډېره خوا بدېده او د نبی علیه السلام سیر یې مساتر. کله چې راغلل نو عباس رضی الله عنه ته وایي
له خپلې ارادې خبر کړل چې زم دغسې قصه د ملګری کېږي مې غورته ایست سره ملګری کېږم. راغلل د عقبې په طرف باندې. کله چې دوی راغلل هلته یې وکتل د مسلمانانو لښکر مسلمانانو له لښکر سره مشرکین هم دي. عبدالله ابن ابی ابن سلول چې بیا رئیسة المنافقین سو دا منافق هم ورسره ده د مدینې په خلکو کې مشرکین هم دي او مسلمانان هم دي. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله هلته ورغلل نو هغوی استقبال ته راغلل او د نبی علیه الصلاة والسلام قدرداني یې وکړله. د نبی علیه الصلاة والسلام سره مجلس وکړل او د مدینې منورې د خلکو حال ورته بیان کړل. کله چې حال ورته بیان کړل له دغه مؤمنانو مسلمانانو سره چې بعضې مشرکین هم د حالت وو خو د نبي علیه الصلاة والسلام شریعت ته او دعوت مایل کړي وو ایمان ته نو هغوی په هغه ځای کې ایمان راوړل. کله چې ایمان راوړل په نبي علیه السلام سره په دغه ځای کې بیعت وکړل. دې ته بیعت العقبه الثاني ویلی کېږي یعنې دوم بیعت ورته ویلی کېږي د عقبې دوم بیعت. په دغه وخت کې کله چې دوی خبرې وکړلې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم له مسلمانانو سره ولیدل. عباس رضی الله عنه له نبی علیه السلام سره دغه مسلمانانو د مدینې صحابه وو له نبی علیه السلام نه وغوښتل چې له موږ سره لاړ شه متوجه سي دغه ځای ته. نبی علیه الصلاة والسلام نه یې وغوښتل چې له موږ سره لاړ شه. عباس رضی الله عنه ورته ویل چې نه 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 موږ خپله کورنۍ یو موږ خپله ساتنه کوو. د نبی علیه السلام ساتنه دومره اسانه نه ده چې تاسې وایاست چې له موږ سره لاړ شئ. تاسې د ده ساتنه کولی سئ. په دغه وخت کې چې دغه خبرې سره تبادله سولې نو براء ابن معرور رضی الله عنه ویل ای عباسه موږ د تا خبرې واورېدلې اوس موږ ته غوږ شه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به په خپله ژبه باندې اختیار ورکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل د قرآن عظیم شان آیتونه یې تلاوت کړل. له هغه نه وروسته د الله جل وعلا حقوق بیان کړل د بندګانو حقوق بیان کړل او د خپل ځان په اړه باندې هغه خپل حقوق ورته بیان کړل. و دغه سره براء ابن معرور رضی الله عنه چې کله دا خبرې واورېدلې نو ورته ویل چې د دې ټولو خبرو منلو ته موږ تیار یو. ابو الهیثم رضی الله عنه دم ورته ویل چې یا رسول الله د تا دپاره موږ هر څه ته تیار یو د ټولې دنیا مقابلې ته تیار یو. دغه ځای ته متوجه سي د الله دپاره متوجه سي د تا دپاره موږ د دنیا مقابلې ته تیار یو. خو یا رسول الله موږ به بیا نه پرېږدې داسې نه وي چې موږ پرېږدې او ته بیرته راسره راسې. موږ به بیا نه پرېږدې هر وخت کې به ته له موږ سره یې. په دغه وخت کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله دا خبرې واورېدلې نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې بلکل د ما در سره وعده ده چې د ما به مرګ او ژوند له تاسو سره یي. د ما به مرګ او ژوند له تاسو سره یي. نو اوس بیا کله مکة المکرمه فتح شوه د مدینې بعضې صحابه ورته فکر پیدا شول چې داسې نه وي چې اوس مکه فتح شو چې رسول الله په مکه کې پاته نه سي. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورباندې پوهه سو ورته ویل چې ګورئ دا زړه کې در ونه ګرځوئ زه د تاسو وم او له تاسو سره به مرم علیه الصلاة والسلام. کله وخت کې چې دا خبره نبی علیه السلام ورته وکړه عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه ورته ویل یا رسول الله موږ له تا سره په سرو مال باندې ولاړ یو د ټولې دنیا مقابلې ته ولاړ یو خو د موږ دپاره به څه د رسول الله سره اوس سودا کوي د مدینې صحابه له رسول الله سره سودا کوي. نبی علیه السلام ورته وایي چې ای عبدالله د تاسو دپاره د الله رضا او د الله له طرفه مغفرت و جنت ده. الله اکبر. کله چې نبی علیه الصلاة والسلام دا خبره ورته وکړله عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه یا رسول الله نور دې موږ تاسو سودا وسوله خلاص سودا مو وکړله نوره یا رسول الله په ځان و مال و ناموس و وطن و هر څه تر تا قربان خو ته به د موږ یې. د مدینې انصارو ته رسول الله هجرت نه ده کړی د جنت زیری یې ورکړل چې ای د مدینې صحابه و د تاسو دپاره د الله رضا او جنت ده. صحابه ورته یا رسول الله موږ هیڅ نه غواړو خو ته به له موږ نه بیا نه ځې. کله چې دا تعهد وسول نو په دغه وخت کې بیعت شروع شول. کله چې بیعت وسول د ټولو مسلمانانو صحابه و بیعت وکړل دې ته بیعت العقبه الثانیه ویلی کېږي. نو په دغه وخت کې اسعد بن زراره رضی الله عنه ویل چې ای خلقو خبر سي چې د دې قول اقرار مطلب دا ده چې موږ د ټولې نړۍ مقابلې ته اوس ملا تړلې ده. یعنې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ټولې دنیا نه پرېښودل نه. نو کله چې موږ را سره بوزو او نبی علیه الصلاة والسلام په مدینه کې له موږ سره واړوي او هجرت را وکړي نو د ټولې دنیا مقابلې مطلب دا ده چې ای د مدینې صحابه و مسلمانانو د ټولې دنیا مقابله به کوو. ټولو صحابه ورته ویل چې بلکل موږ په دې اقرار ده چې رسول الله نه مو ځان و مال و هر څه قربان دي د ټولې دنیا مقابله کوو ورسره. نو له دې نه وروسته پیغمبر علیه الصلاة والسلام
له دوی نه 12 کسان مشران وټاکل. 12 کسان د تبلیغ دپاره د دعوت دپاره د ځان نقیبان وټاکل. د هغو نومونه زر زر به درته وایم. اول سعد بن زراره ده، وسید بن حضیر ده، سعد بن ربيعه ده، براء بن معرور ده، عبد الله بن رواحه ده، عباد بن صامت رضي الله عنه ده، منذر بن عمير ده، سعد بن عباده ده، رافع بن مالك ده، عبد الله بن عمر ده، سعد بن خيثمه ده، ابو الهيثم ابن نهيان رضوان الله عليهم اجمعين. دا 12 مشران ورته وټاکل. په دغه وخت کې دا 12 مشران ټول مدینه المنوره ته لاړل. کله چې مدینه المنوره ته لاړل دغه خبره د مکی کفارو ته دوی له الته د نبی علیه الصلاه والسلام د شپې بیرته راغلل چې کله سهار شول نو په دغه وخت کې ابو جهل د مکی سرداران مشران خبر شوي وسی. په دغه وخت کې چې کله د بیعت العقبه الثانیه ویل کېدل د تاریخ کې بعض کتابونه وایي چې شیطان د مینا په غره باندې ودرېدل. د مکی خلکو ته आवाज ورکړل چې ای د مکی مشرکینو وګورئ محمد د تاسو په خلاف له خلکو سره تړونونه او مشورې کوي. پیغمبر علیه السلام دا आवाज واوریدل او کار ور باندې ونه لرل، خپل کار ته دوام ورکړ. پیغمبر علیه السلام راغله د شپې بیرته راځي خپل کور ته راځي. نو کله چې سهار کیږي دغه خبره په یو قسم بل قسم باندې د مکی کفارو ته رارسي. کله چې راورسېدله ابو جهل د مکی مشران ورځي د مینا او مزدلفې خواته. هلته خبره عبد الله ابن ابي ابن سلول رئیس المنافقین چې وروسته جوړ شوی ده وسی فقط وپیژنې چې مختصر معلومات درکړم. کله چې د کفار ورغلل الته یې پوښتنه وکړله چې داسې محمد تاسو ته راغلی و د شپې علیه الصلاه والسلام مشورې وې. نو عبد الله ابن ابي ابن سلول ورته ویل چې زه د مدینې له مشرانو نه یم، نو زه څنګه نه یم خبر، هیڅ کله دا نه دي سوي. حالا کې دوی بدول دغه عبد الله ابن ابي ابن سلول د مشرکین بدول الته چې کوم مؤمنان مسلمانان ول او یا اسلام ته مائله سوي خلق ول د هغوی له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مجلس روانو. دا نور لکر د مشرکینو سی هغه په خپل ځینو کې ټول بدول په دې مجلس خبر نسول. نو کله وخت کې سودی بیرته مکې ته راغلل زړه مطمئن شول چې رښتیا دا خو دا وایي چې موږ مسیران نه راغلي. وروسته بیا ورته شک پیدا شول چې خبر وکړل چې و دا راغلي دي. نو کله سودی ورغلل دغه صحابه ټول کوچېدلي و د مدینې په طرف باندې. یو صحابي پاته و عباده ابن صامت رضی الله عنه دا یې راونیول، ډېر سخت یې ووهل تر مکې راورسول. خو بیا دا هم خلاص ول، چا یې ضمانت وکړل بیرته لاړل یثرب ته لاړل. نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته په دغه 12 کال کې الله جل وعلا ویلو چې ته به هجرت کوې، داسې ځای ته به هجرت کوي چې هغه به د خورما او د ونو منطقه وي. نو نبی علیه الصلاه والسلام وایي ما فکر وکړل چې د خورما او زیاتې ونې په یمامه کې ډېرې کېږي. یمامه د سعودي عربستان د ریاض شاوخوا په دې منطقو کې راځي. نو وایي ما فکر وکړل چې نو د هجرت دپاره چې الله جل وعلا ما ته ویلي چې ته به هجرت کوې، خو چې کله ما اجازه درکړل نو کله چې راته وویل چې د خورما او ونې به وي نو ما فکر وکړل چې یمامه به وي. خو وروسته بیا الله جل وعلا وایي دا راته وښودله چې دا د خورما او ونې دا به یثرب ته د ځې مدینة المنورې ته به ته هجرت کوې. هماغه اوسې بیعت العقبه پای ته ورسېدله. پیغمبر علیه الصلاه والسلام په دغه وخت کې دوی ته ویلي و چې زه وعده یې ورسره وکړه چې زه تاسو ته درځم هجرت درکوم، او خو د هجرت معلومه نه ده، دا به د الله جل وعلا خوښې ته پرېږدو چې الله کله ماته اجازت راکړل، کله یې وخت راکړل او ورځې راته وښودله، نو زه به بیا په هغه ورځ باندې هجرت درته شروع کوم. تر دغه وخته پورې نبی علیه الصلاه والسلام ته الله جل وعلا د هجرت کولو اجازت نه و ورکړی. مدینة المنوره کې ولولي راپورته سولې، قبایل اسلام باندې مشرف سول. اولنی قبایلو چې اسلام قبول کړی د مدینې صحابه او انصارو قبول کړی ده. الله اکبر، لا اله الا الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په خپل ځان سودا وکړله، په خپل ځان یا رسول الله راځي به موږ ته، خو موږ به بیا نه پرېږدي. او بیا پیغمبر علیه السلام په همدغې وعدې وفا ورسره وکړه. مکه چې فتح سوله نو همدغه وعده ور یادوله، بیرته مدینة المنورې ته 15 ورځې بعد یا له غزوة الحنین نه وروسته بیا لاړل. قدرمندو دوستانو، د رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم د صحابه او دغه بعضې واقعات د مدینة المنورې د یثرب د مؤمنانو د اسلام قبلول اولني صحابه په اړه مې مختصر معلومات درکړل. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.